څومره چې خلق ناستو په مجلس کې اخو په بلا صحابه کرامو کافی تعداد باندې ټولې ځان سره په مخه کړل. دی په منډه لاړ ابو طلحه رضی الله عنه ورغه ښځې وي نبي علیه السلام خو هغه خپله سخا وکړه وایي څنګه ټول صحابه کرام یې را په مخه کړي. موږ سره خو دغه درې څلور یا دوه نیمې درې نیمې ډوډۍ دي دې سره بس څه کوو. ګوره دا بیبي دونه هوښیاره ده. وایي تا نبي علیه السلام پوه کړی دی چې څه منکر دي؟ وایي او پوه کړی مې دی. وایي بس بیا چې پروا مه ساته زموږ غاړه خلاصه ده موږ خو ویلي چې دومره ډوډۍ ده. فرمایي جناب چې کله نبي علیه السلام را ننوته وایي لوښی راوړی غټ لوښی راوړه او چې هغه کومه ډوډۍ وه نو هغې په هغې کې چوري کړه ماته یې کړه پوټي پوټي واړه واړه کړه او یې کټوۍ را کوزه کړې او په خپله یې پکې چف نارې کړې او خپلې مبارکې لاړې په هغه کټوۍ کې تو کړلې. د حضور پاک مبارکې لاړې چې یو ځای ته ورسېږي خو خزانه ترې جوړه شوه. هغه کټوۍ کوم ځای ختمېږي لاړې مبارکې پکې تو کړلې او چف یې هم پې وکړ او صاحب هغه خوروی را واغېسته سره د هغه غوښې او هغه یې په هغه ډوډۍ په هغه ماته پوټې کړې ډوډۍ باندې ور واچوله. وی لس لس را ننوځئ صحابه کرام لګیا دي ډوډۍ خوري او د مړې خېټې خوري او ځي او بیا راځي او نور خوري او ځي نور خوري او ځي. هغه په سوونو صحابه کرام ټول ماړه شو ټول ماړه شو. او فرمایي ابو طلحه رضی الله عنه وی چې کومه ډوډۍ ماته کړې وه په هغه لوښو کې وی چې کله نبي علیه السلام او صحابه ټول ماړه شو وی چې مونږ هغه ډوډۍ ته وکتل وی مونږ وی چې دې نه چې تنوړی کمه شوې ده او که نه ده کمه او کټوۍ ته چې وکتل نو کټوۍ هم هغسې خوټ کېږي او پوټې ته نه کم شوې. دا دومره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه لري. داسې عجیبه بیبي ده. نو دا ام سلیم رضی الله تعالی عنها ګوره د ښځو خبره درته کوم ښځې به د الله تابعداري مخکې به کوي د رسول الله تابعداري به مخکې کوي د خاوند به درې نمبر کې کوي. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. زنانه دا خبره واوري چې که چرته خاوند ته د داسې خبرې مطالبه کوي چې هغه د الله او د رسول خلاف وي چرته به هم د خاوند تابعداري بیا نه کوي د الله او رسول مخکې. پلار که د زوی نه داسې مطالبه کوي زوی د پلار نه رور د رور نه دوست د دوست نه ګاونډي د ګاونډي نه استاد د شاګرد نه چې هغې کې د الله مخالفتي نو هغې کې به د چا هم تابعداري نه کوي الله مخکې دی د الله رسول د هغه تابعداري مخکې ده دا نورې خبرې وروسته دي. نو دی چې کور ته راننوته نو فورا تپوس کوي ماشوم څنګه دی راکوټې ښځه ورته وایي چې دا غس لږ یو پوټې دمه شوی دی دمه دی د ښځې خو دا مطلب و چې بس دمه شو د دنیا د کلو نه خلاص شو د بیمارۍ نه خلاص شو د دردونو نه او د چغو د وی وی نه خلاص شو بس مړ شو. نو د ښځې خو دا مطلب و چې نفس یې لږ یو پوټې ساه یې لږه په ځای شوې ده او لږ قلار دی یعنې مړه دی او خاوند یې دا ګمان وکړه چې دی جوړ شوی دی ودرې ځکه دا لفظ داسې دی چې دواړه معنی یې مراد کوي. لږ طبیعت په قلار هغه ټیک و چې طبیعت په قلار دمه شو که نه دنیا نه خلاص شو آخرت ته لاړ او خاوند یې دا ګمان وکړي چې ماشوم جوړ دی ودرې اوبه موبه یې ورته راوړی دی خوشحاله چې د بچې مې جوړ ډوډۍ والا راوړه وایه که نه د دې زمانې ښځه به داسې چل به وکړي. الله اکبر ماشوم چې پوټې غوندې زخمي شي مرګ خو لا لویه خبره نو ښځه په ځان څونه پیریان راولي د یو جناب کندي نه بل کندي پورې چغې رسي او ګریوانونه شلی او په ځان له سر په دیوال پورې ډغی او لوی غوبل او چغې جوړې کړي دي. الله دې هر مسلمان د داسې غمونو نه وساتي. بچې مړ کېدل دا ډېر ګران کار دی د مور او د پلار دپاره. نبی علیہ السلام ورته د زړه میوه ویلې ده د زړه میوه چې کوم وخت کې ماشوم بچې نابالغه بچې د مور او پلار مړ شي او فرشتې روح یوسي نو رب العالمین ته تپوس کوي هغه ماشوم نم څه وویستله الله ته پته وی او وی زما د فلانکي بنده د زړه میوه م روشو کوله ګوره ماشوم ته د زړه میوه ویلې ده زما د هغه بنده د زړه میوه م روشو کوله وی الله روشو کوله وی زما بنده سوی وی چې الحمدلله خدای چې ته خوشحاله زم پې خوشحاله یم وی ښه جنت کې یو لوی محل ورته جوړ کې او د پاسه پې ولیکې بیت الحمد چې دا هغه مکان دی چې د ما د شکریې او د حمد د وجې نه دغه مور او پلار ته میلاوي. نو ښځه به فریاد به نه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي کومه ښځه چې مړي پسې ګریوالونه شلی او مخونه وی او چغې وباسي دا زما د ډلې نه نه دي
ګوره ما خو مخکې وې چې دغه امتحان نه دی الله مسلمان ساتي ګران کار دی د کوم سړي چې بچې مړ شي د کومې ښځې چې بچې مړ شي نو دا اسانه خبره نه ده بلکې انسان خو له انسان دی ته د مرغۍ بچې راونیسه او مړی کسونه چلچقې وي ته د غوا او د چیلې بچې راونیسه او لږ غوندې تې هسې لرې کا نو څو موږي وباسي که نه وباسي ټولې شلی که نه شلی عقل یې کم دی ته ورته ګوره د انسان خو بیا کامل عقل دی چې د انسان بچې مړ شي نه هغه خو واقعي چې د زړه درد ډېر زیاتي الله دې مسلمان ساتي دغه امتحان ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی لیکن بیا هم پکار دی دا الله د طرف نه دی چې انسان په بالکل صبر وکړي او چې دا ګریوان شلی او دا مخونه وی او دیوال سره سرونه ډغی او د سر نه ویښته وباسي نبي علیه السلام فرمایي دا زما د ډلې نه بالکل نه دی دا ګورې ګناه ده بعضې ښځې ګورې هسې میدان خشته کوي چې د پردې مړې به شي وي پردې مړې او صاحبه دا ښځه به ورشي او هلته کې به سترګې په لاړو باندې غوړې راغوړې کړي او چغې به جوړې کړي لوبه به ګرمه کړي دا به هم چغې وباسي هسې به په سترګو لاړې پورې کړي جړا مړه به نه ورځي او بعضې ښځو له خوا هسې جړا ورځي دا قصد ما یوه ښځې نه تپوس وکړو مې ته خو هر مړي ته جاړې او ساندرې دې شروع کړې نصیحت مې ورته کو مې دا ته تا له جړا څنګه درځي ما ته وې بچې وایي دا چې ته مخکې د ما یو زوی مړو نو چې د کوم مړي ته لاړ شم نو هغه خپل زوی ځان ته رایاد کړم نو بس ما له جړا راځي چغې جوړې کړم نور یې ځان سره وجړوم د ښځو خو دا ویره دت دی که نه دا ګوره ډېره لویه ګناه ده ځکه درته وایم ګناه کبیره ده پردو مړو ته جړل او پردو خلکو باندې غم راوستل او په اختر کې چې راورشي نو بیا چغې جوړې کړي غم ګرم کړي دا بعضې ښځې بوډیګانې ښځې پیالې چای پسې ګرځي پردي غمونه ګرموي دا بوډیګانې ښځې وي اکثر لاړ به شي او په اختر کې به هم ورشي او په شب قدر کې به هم ورشي هغې باندې به هغه غم لږ سوړ شي و دا به ورته یو څو ساندرې ووایي وایي بچیاو وایي رواره لاړې که نه او پلان کې او ډنګرې او هغې سره صاحبه په هغې غریبانانو هم چغې جوړې کړي او ویر شروع کړي دا ډېره لویه ګناه ده ګورې دا زنانه له دې نه بلکل منع کړي هغه کار وکړئ چې کم کار د الله او رسول پرې راضي کېږي او کم کار چې الله او د هغه رسول منع کړي الله دې هم د هغې نه وساتي د هغې نه ځان ساتي نو جناب علي ورغی صاحبه او پخوا به لا نور عادتونه به یو ښځه به جنازې سره روانه وه خبره چې د هغې نه خلاص جنازې سره به یو ښځه روانه وه او صاحبه اور به یې هم نیولې او ځان سره لویې چغې به یې والې ښځه به مخکې روانه وه دا اکثر طالبانو ته وایم سړي به ترې مخکې نه تلل ښځه به مخکې ځکه ښځو کې دا ویره او دا ساندرې ډېرې زیات نبي علیه السلام خو د هغې نه ممانعت وکړې داسې به نه کوې بلکې په عربو کې دا جاهلیت و چې خاوند به مړ شو ښځې به یې سر وخورې سر نه به یې ویښته پاک وخریل سر به یې کټا که ځان له ښځې او زه په ډول څه کومه خاوند مې مړ شو زه به ورته سر ویښته به ساتم دا ګناه ده جناب د کومې ښځې پلار رور بچې تربوران چې مړه شي درې ورځو نه زیات غم پې بلکل ګناه ده د درې ورځو نه پس که دا څښا جامې اچوي او درې ورځو نه پس دا غم کوي دا ګناه کوي ګناه او د کمې ښځې چې خاوند مړ شو نو څلور میاشتې 10 ورځې به دا خپل غم کوي غم څه رانجه مانجه به نه پورې کوي خوشبویي به نه پورې کوي او داسې د ډول کارونه به نه کوي او 4 میاشتې 10 ورځې پس باس خبره خلاصه د دې اصولو پابندي وکړي نو جناب ام سلیم رضی الله عنها خاوند ته څه وایي ویا ماشوم قلال شوی دی د هغه دا ګمان راغی چې بس دم جوړ دی او د دې مطلب دا چې مړ دی ډوډۍ ورته کېښوده ویې خوړه حالانکې دغې وخت کې د مور پړه څه تېرېږي اوبه مو به ورته کېښودې او بیا د ښځې د خاوند چې خپل کم دغه دي معاملات دي انسانو د سفر نه راغلي و ډېرې ورځې تېرې شوې وې هغه خپله خوشحالۍ مو کړلې نو چې کله دې ورته ګورې بیا عمل ونه وي دی ورته ونه وي دا د ښځې دا اوبه مو به ډوډۍ خو ضرورت دی او دا نور خو د خوشحالۍ خبرې دي لیکن بیا مو ته دا غږ نه کوي پرې د خاوند د بار نه راغلی دی چې خفه نه شي ښه نو بیا مو ته ال نه وایي یاره ستړی دی پرې چې وده شي غږ یې ورته ونه کړه نو دې غریب وده شو اوس غم خو د مور پړه تېرېږي په کار خو دا ده چې دې ال ویلي وي چې دا غم پې لږ سپک شوی وي نه ښه خاوند ته ال ونه وي داسې نه یې کوي